د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت د تنظیم رئیس په 1402 کال کې د دغه ریاست د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې په مزار شریف ښار کې د ترانسپورت د تنظیم او له ښار بهر څخه د موټرو د تګ راتګ د منظمولو په موخه د موټرو ګڼ شمېر تمځایونه جوړ کړي دي. ترمینلونه مو د غرب خواته شبرغان اډې په نامه باندې یو اډه جوړه شوې ده چې مکمل د غرب د خوا د ولایتو د انخوی میمنې او فاریاب ټول موټر ورې پکې تمځای دي لغجې بارګیدي کېږي او مسافر لغجې انتقالېږي. د شرق خواته موږ یو ترمینل باختر وطن په نامه یو ترمینل جوړ کړی دی چې هغه د بدخشان او کابل او تخار څه ولایتونه دي دغه خواته لغجې انتقالات کول کېږي او د ولسوالیو دپاره هم دولت ته په داخل نواحي د ښار کې مو اډې ورته برابر کړي لغه طریقه مسافر انتقالېږي. ښاغلي مجاهد همدارنګه زیاته کړه چې په تیر کال کې د دغه ریاست عوایدي سرچینو له لارې نږدې 245 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. عواید موږ له څو بخشو څخه عواید جمعوري کوو. یو 3% د عواید دي چې په د مسافربري موټرو څخه اخیستل کېږي او بل 5% عواید لرو چې داخل په اډو کې د تنظیم په مقابل د عرضه خدماتو کې اخیستل کېږي. بل عواید موږ د باربري غټو موټرو دي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت د تنظیم ریاست د عوایدو یو مهمه څانګه ده چې شاوخوا 100 تنه کارکوونکي په دایمي او موقتي توګه پکې په دندو بوخت دي.